کاناډا نوې مهاجرتي برنامه په دغه برنامه کې کاناډا مختلف بخشونو کې کارکونکو ته ضرورت لري، نو دا ورک ویزا ده یا کاري ویزا. نو دې ته هر څوک کولی شي چې اپلای وکړي ډېر په اسانه طریقې سره. دا چې کوم شرطونه ورته لازم دي، کوم ځای څخه باید اپلای وشي، څنګه باید اپلای وشي، کومو اسنادونو ته ضرورت دی او څومره وخت کې پروسس کیږي. نو مکمل معلومات تاسو سره په دغه ویډیو کې شریکوم. ویډیو تر پایه پورې وګورئ. نو په دغه برنامه کې هر هغه څوک چې تعلیم لري هغوی هم کولی شي ګډون وکړي، او هر هغه څوک چې تعلیم نه لري هغوی هم کولی شي اپلای ورته وکړي او دغه ویزا ترلاسه کړي. دا چې دغه ویزا سره کب ترلاسه کوئ، نو مکمل یو په یو تاسو ته زه اوس تشریح کوم. لومړی راځم شرطونو ته. کوم شرطونه ورته لازم دي؟ فقط 3 شرطونه ورته لازم دي. 3 شرطونه. لومړنی شرط دا ده چې کوم پوزیشن ته تاسې اپلای کوئ باید په هغه بخش کې تاسې مهارت باید تاسې ولرئ. چې هر بخش ته تاسې اپلای کوئ، چې کوم پوزیشن ته اپلای کوئ باید په هغه بخش کې تاسې مهارت ولرئ. داسې فکر وکړئ چې تاسې اشپزي بخش ته اپلای کوئ، باید په اشپزي کې تاسې مهارت باید تاسې ولرئ. او که چېرته کوم څوک غواړي په ساختماني بخش ته اپلای وکړي باید په ساختماني بخش کې باید مهارت باید ولري، تجربه باید ولري. که څوک غواړي فرض مثال نجاري بخش ته اپلای وکړي، ځکه چې دا ورک ویزا ده، باید په نجاري بخش کې باید پوه واوسي، باید تجربه باید ولري. او دویم شرط دا دی چې کم از کم تاسې باید په انګلیسي باندې افهام او تفهیم باید تاسې وکولی شئ. 10% شاوخوا چې تاسې په انګلیسي پوه شئ نو مشکل نشته دی. او آخرنی دریم شرط چې دی باید تاسې پاسپورت باید تاسې ولرئ، چې په پاسپورت کې 6 میاشتو نه وخت باید زیات پاتې وي. پاسپورت باید تاسې ولرئ. او دا چې تاسې د کوم ځای څخه باید اپلای وکړي، څنګه باید تاسې اپلای وکړئ. نو د دغه ویب سایټ لینک چې دی زه دغه ویډیو په یوټیوب کې زه اپلوډ کوم، د ویډیو په ډسکرپشن ته تاسې ورشئ، دغه لینک زه هلته ورکوم. نو کولی شئ همغه لینک باندې تاسې اپلای وکړئ. نو ورشئ چې په کوم بخش کې تاسې مهارت لرئ، نو همغې ته په کتو سره همغه پوزیشن تاسې انتخاب کړئ، همغه پوزیشن ته تاسې اپلای وکړئ. نو اپلای دپاره فقط 2 شیانو ته ضرورت دی. یو ایمیل ادرس ته ضرورت دی او بل سی وي ته ضرورت دی. نو فقط دغه 2 شیان تاسې ولرئ. ایمیل ادرس به دغه سی وي باید پروفیشنل سی وي باید واوسي. نو هغې نه وروسته تاسې کولی شئ ډېر په ساده طریقې سره تاسې اپلای ورته وکړئ. چې کله م اپلای وکړو بیا هغې نه وروسته چې کله پروسس شو، د پروسس نه وروسته بیا تاسو ته ایمیل کیږي. چې ایمیل وشو نو تاسې د کاناډا سفارت ته غوښتل کیږئ. نو ځئ به سفارت ته، په همغه سفارت کې به تاسې څنګه کوئ، انټرویو به درنه اخیستل کیږي، بیا هغې نه وروسته ویزا به درکوي. او دا چې سره کوم اپلای کیږي مکمل طریقه تاسو ته په بله ویډیو کې سکرین ریکارډینګ زه کوم، هلته مکمل وظیفه، سیستم، پوزیشن، هر څه مکمل د اپلای کولو طریقه تاسو ته ښیم.